په هغه وخت مریدان عیسی لرالل او تپوس یې ته وکړه چې د اسمان په بادشاهۍ کې د ټولو نه لوی څوک دی. هغه یو ماشوم راوبللو او د هغې په وړاندې یې ودرولو او ورته یې وفرمایل چې زه تاسو ته رښتیا وایم تر څو چې تاسو خپل ځان بدل نه کوئ او د ماشومانو په شان نه شئ نو تاسو به هیڅ کلم په آسماني بادشاهۍ کې داخل نه شئ. هر هغه څوک چې ځان د دې ماشوم په شان عجز کی نو هغه به په آسماني بادشاهۍ کې د ټولو نه لوی وي او څوک چې زما په نوم داسې ماشوم قبول کی هغه ما قبلوي. خو هر هغه څوک چې په دې وړو ماشومانو کې چې په ما ایمان راوړی دی یو ته تیندک ورکوي نو د هغه دپاره دا بهتره ده چې د هغه په غاړه کې د ژرندې پل واچولی شي او په سمندر کې ډوب شي. په دنیا دې افسوس وي چې انسان د دې څیزونو په وجه ګناه کوي. دا څیزونه به ضرور راځي خو افسوس په هغه د چا د لاسه چې به پیښیږي. که چېرې ستا لاس یا خپه تا له تیندک درکوي نو ځان نه یې پرېږه او ګزار یې که. ستا دپاره به دا ښه وي چې ته په ابدي ژوندون کې شل ګوډ ننوځې په ځای د دې چې ته په دواړو لاسو خپو سمې او ابدي اور ته واچولی شي. او که ستا سترګه تا ګناه ته ولمسئ نو ویې باسه او ویې غورځوه. ستا دپاره به دا ښه وي چې په یوې سترګې سره په ابدي ژوندون کې داخل شي په ځای د دې چې په دواړو سترګو روغې او د دوزخ اور ته وغورځولی شي. خبردار په دې وړو کې یو تم سپک مه ګورئ. زه تاسو ته دا وایم چې د دې پرښتې په اسمان کې هر وخت زما د آسماني پلار په حضور کې موجودې وي ځکه چې ابن آدم د دې دپاره راغلی دی چې رکشو ته خلاصون ورکي. ستاسو څه خیال دی؟ فرض کوي چې د یو سړي سل ګډې دي که په هغې کې یوه بېلارې شي ولې هغه به دا نور یو کم سل د هغې یوې لټولو دپاره د غره په خوا کې پرې نه دي او چې کله هغه دا بیا مومي نو زه تاسو ته رښتیا وایم چې د هغې په موندلو به هغه د دې نور یو کم سلو نه چې بېلارې شوي نه دي زیات خوشحاله شي. همدغه شان ستاسو د آسماني پلار دا رضا نه ده چې د دې ماشومانو نه د یوم هلاک شي. که چېرې ستاسو یو ورور ستاسو خلاف څه ګناه وکړي نو لاړ شئ او هغه په پرده کې په دې ملامته کوي او که هغه تاسو ته غوږ کیږدي نو تاسو خپل ورور دوباره وموندو. خو که هغه ستاسو خبره وانه اوري نو بیا یو یا دوه کسان نور د ځان سره ملګري کوي د دې دپاره چې هره خبره د دوو یا د دریو ګواهانو په وړاندې ثابته کړې شي. که هغه د هغې هم وانه اوري نو دا خبره جومات ته وړاندې کوي او که چېرې هغه د جومات خبره هم ونه مني نو بیا د هغه سره داسې سلوک وکوي لکه چې د یو غیر یهودي یا معصولچي سره کولی شي. زه تاسو ته دا وایم هر څه چې تاسو په ځمکه منع کوي هغه به په اسمان کې هم منع شي او څه چې تاسو په ځمکه روا کوي هغه به په اسمان کې هم روا شي. زه تاسو ته بیا دا وایم که چېرې په تاسو کې دوه کسان په یوه خبره متفق شي هغې چې څه سوال وکړي نو زما آسماني پلار به هغه ورکړي. نو که چېرې دوه یا درې تنه چېرته زما په نوم یو ځای شي نو زه به د دې په منځ کې یم